د خیر په غونډۍ ناست یو لږ لیټۍ راته پخه کا او مه کوه اشمته څنګه چل دې ته کاکا بچیه داسې د سیند نه اغاړې ناستې خیر خو به یي که نه داسې غلې غلې ناستې خپه خپی خیر خو به یي وه اشمته یاره مولانا محمد رضوانه خیر چېرته دی ټول ولس راپسې راغستي ده او د کپتانۍ نه مې لرې کوي زړه مې داسې پولۍ پولۍ دی زړه مې سوری سوری دی و مولانا محمد رضوانه ډېر زیات خفه یم که نه مه کوه اشمته مه کوه اشمته خفګان مه کوه دا خو هماغه خبره شوه وایي که د لر یو که د بر یو خو دواړه په سفر یو ما پسې دلته خلکو راغستي ده چې دا مولانا محمد رضوان نو رسته کوي د کپتانۍ نه یاره وایي خوند یې نشته دی خو رښتیا وایي دا خلک هم رښتیا وایي اشمته د افغانستان دپاره دې ډېر کرکټ کړی دی بس نور ځوانانو ته موقع ورکړه خوند به وکړي وه مه کوه اشمته ظلم مه کوه نه که نه مولانا محمد رضوانه تر اوسه پورې خو زه 12 کلن یم بل ورځ د 12 صنف نه خلاص شوم مولانا محمد رضوانه زه لا ځوان یم ولې داسې کې زما خو لا ځواني په هاتې دا داسې کارونه مه کوه که نه مولانا محمد رضوانه و زما د دنیا په سره ته سمې اشمته که نه داسې قیسې یورمه یاره ایسته که اشمته شرم هم ښه شي خیر دی لرې شه د دې کپتانۍ نه لرې شه هغه د انګلینډ والا هغه تا خو ولیدو که نه جوس بټلر د انګلینډ دپاره ټي20 ورلډ کپ ګټلی دی بلو دا چا خبره تاسو ته میچو ګلوندو د کپتانۍ نه استعفا ورکړه وشرمېدو انګریز وشرمېدو همداسې دغه سټیو سمیت د انډیا پر خلاف یې میچو بېلو هغه هم وشرمېدو او بس د خیره سره هر څه یې پرېښوده کپتانۍ هم پرېښوده استعفا یې ورکړه هغه هم له انګریزو له استرالیا مونږ ته خو بیا پښتانه یو شرم لرو اشمته مه کوه ظلم مه کوه مه کوه مولانا محمد رضوانه مه کوه بې شرمه دې یم خو چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان یم او که نه که د کپتانۍ نه لرې کړم نو بیا بیټینګ د بچا خبره د ټیم نه مې هم لرې کوي افغانستان خو داسې ملک دی چې بس یو لرې پکې ورک شي بیا ورک شي بیا دې پوښتنه څوک نه کوي مه کوه اشمته مه کوه بیا هم درته یم چې مه کوه خپل آخرت مه خرابوه هغه دنیا پاتې ده ګوره زه ګوره دې غاړې ناست یم او تا غاړې ناست یي که د لر یو که د بر یو خو دواړه په سفر یو زه به کپتانۍ پرېږدم او ته یې پرېږده چې ستا د خوند یې ونه کړو که نه و اشمته چې څه دې په قسمت کې هغه به در رسېږي نه که نه مولانا محمد رضوانه تر څو پورې مې چې افغانستان ته ورلډ کپ نه یي ګټلی که نه نه یې پرېږدم او که نه ما قسم کړی دی داسې جنګ دی که نه چې به د دې قیسو نه تېرېږه نورې قیسې یې راته وکړه خو طرف ته څه قیسې روانې یو څه قیسې نه دي روانې دا راته ووایه یاره دې خوا ته خو د هېچا د چودر په تاوانونو باندې مې سر دی په ګروندونو باندې تاوانونه وکړئ او فاینل رانه انډیا والا ویوړو په شین زور یې رانه ویوړو داسې چل دی چې زمونږ کپ و او خپلې توبې ته یې وړو ته پې میچونه کوي غټ شرم کې راګیر یو پروګرام تو ور گایا